د پاکستان سوپر لیګ ته کوم افغان لوبغاړي ځي؟ مهرباني وکړئ هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر کرک انفو تل د ورزش په برخه کې ستاسو سپورټ کې ده. پاکستان په مرکزي ښار لاهور کې چې د جنوري په 10مه نیټه د پاکستان سوپر لیګ شپږم پړاو سیالۍ ګوري ترسره شوه چې د محمد نبي په ګډون پکې 15 افغان لوبغاړي شامل شوي دي. په یاد سیالۍ ګوري لپاره له 10 زیات افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه چې په بېلابېلو کټګوریو کې شامل شوي چې له مخې یې راشد خان په پلاټینیم، محمد نبي او مجيب الرحمن بیا په ډایمنډ، قیس احمد په څلورم کټګوري او نور احمد په اضافي لوبغاړي کې اخیستل شوي. د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ روانه فبروري میاشت په 20مه نیټه پیلېږي او د مارچ میاشتې تر 22مې نیټې پورې به دوام وکړي. آیا دغه لیګ ته اوس افغان لوبغاړي لاړ شي که نه؟ اوس د افغانستان او زیمبابوې لوبې د پاکستان لیګ په یو وخت کې دي. هغه لوبغاړي چې د پاکستان د لیګ د شروع څو سیالۍ لوبولی شي چې د ټیسټ لوبډله کې به نه وي. محمد نبي چې د ټیسټ کرکټ څخه استفا کړې ده او داسې معلومات ترلاسه شوي چې محمد نبي د پاکستان سوپر لیګ لپاره تیاری نیسي، ممکن نن یا سبا لاړ شي. مجيب الرحمن له لومړۍ ټیسټ لوبې وروسته چې د هند خلاف ترسره کړې وه یا ټیسټ لوبه نه ده کړې، نو امکان شته چې مجيب الرحمن هم د افغانستان په ټیسټ سکواډ کې اعلان نه شي. نو مجيب الرحمن هم کېدای شي په دغه لیګ د سر لوبو کې ګډون وکړي. قیس احمد او نور احمد لکوات چې د ملي لوبډلې سره لوبې نه دي کړې، دوی بیا په ډاډ سره تللي د پاکستان لیګ ټولې لوبې کېدای شي ترسره کړي. راشد خان چې دغه لیګ ته خوشحاله دی، نو داسې معلومیږي چې دغه لیګ کې ګډون ونه کړي ځکه چې راشد خان د ملي لوبډلې ټولو فارمټونو لوبغاړی دی او د ملي لوبډلې سره به د زیمبابوې خلاف لوبې ترسره کوي. د پاکستان سوپر لیګ د اسلام آباد یونایټډ، ملتان سلطان، لاهور قلندرز، پېښور زلمي، کوټه او کراچۍ کنگز لوبډلې شاملې دي. له توجه څخه مو نړۍ مننه. ستاسو هر لایک او کمنټ، شیر او سبسکرایب